تازه پاکستان کې بیا چاو.دنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې څنګه او څه وخت نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د بلوچستان په کچلاک سیمه کې چاو.دنه 2 پولیس وژلي او یو ټپي کړی دی. د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي په کچلاک سیمه کې چاو.دنه 2 پولیس وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کچلاک تڼۍ د پولیسو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د پولیسو موټر ته نږدې د سړک غاړې بم چاودنه کې د یو افسر په ګډون 2 پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې پولیس په سیمه کې په ګزمه بوخت و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي سړک غاړې بم چاودنه کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دغه دوو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي وسلواله ډله زیات وخت د دغې پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه ښه وخت ښې شوې.